کله چې د خدای لوري د انسان نو سه خدمه خراب شي دوستانو تاسو قضاوت وکړئ چې ګل خان به ولې ورته نه وایو سپینګری چې داسې وینو ځوان نسل سګیره پکار ده تر اوسه پورې دوست او دښمن نه پیژنده دوستانو ویډیو تر پای وګورئ چې څه ډول ګلان کړی دي عمل خدای چې ډېر لوی بخښونکی او مهربانه دی زه یو څو خبرې کوم پیټي والا ډېر زیات خوشحاله دي ډېر چې ملک باندې جګړه را روانه ده او پاکستان به داسې کړي او پاکستان به داسې کړي مونږ پاکستانیان یو او په پاکستان باندې مین یو ځکه چې باچا خان ګل قبر د الله پاک د لونه ډکې د عمل کې مونږ ګټلې دی او د پیرنګي هغه لوی طاقت او قوت ته شکست ورکړی دی مونږ انشاءالله دا ایمان دی چې څنګه د بابا پیروکار دي د بابا د سوچ ملګري دي د بابا د فکر ملګري دي انشاءالله چې مونږ به فوج نه وړاندې روان یو د ملک په حفاظت لپاره به جنګي ورسئ دا دوم بچي دي د دې خاورې بچي دي پاکستانیان دي د دې ملک عزت دی انشاءالله هغه اختلاف به وي بعضې وخت مونږ هم ګډوډي وایو خو چې کله د موقع وخت راشي انشاءالله چې دې نرانو صاحب ولاړ دي دا اوس دي دا د ملک هم دښمنان دي د دین هم دښمنان دي د اسلام هم دښمنان دي او د پاکستان د پاکې خاورې دښمنان هم دي نو بیا هم ښه په نره به ورسره انشاءالله ولاړ یو یو پوټی به هم چې وړاندې رستون شو بلکل دې سړي به کلک ولاړ یو فوج سړي چې څنګه اډر کړي هغه رنګې به انشاءالله کوو او دا یو څو خبرې ما کولې موږ په دې ملک باندې ځان ووژنو دا یو څو خبرې ما کولې